السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده، وایي که چېرې سړی د مازدیګر د لمانځه اخري رکعت ونیسي، دا پاته 3 رکعتونه به څه رقم کوي؟ په دې باره کې شرعي معلومات. محترمه، کوم سړی چې په 4 رکعتیزه لمانځه کې اخري رکعت ونیسي، نو کله چې امام سلام وګرځوي، بیا به دی خپل هغه پاته سوو رکعتو څخه دغه اول رکعت به داسې ادا کوي چې الحمدلله شریف و سورت به وایي، سورت به ورسره یو ځای کړي. نو دا رکعت چې پوره کوي، بیا به کښېني، اتحیات به ووایي. اتحیات چې وویله، بیا به خپل دوهم رکعت ته ولاړ شي، په هغه کې به بیا الحمدلله شریفه او سورت ووایي. بیا به دلته ناسته نه کوي، سیده به ولاړېږي خپل هغه دریم رکعت. په آخري رکعت کې به صرف الحمدلله شریفه وایي، او په دغه صورت کې دا خالي رکعت چې ادا کوي دی، په دې کې که د هغې خاموشه ودرېږي، که الحمدلله شریفه ووایي که ونه وایي، نو ښه خو یې دا ده چې الحمدلله شریفه ووایي. بس دا رکعت چې خلاص کړي، دوباره به بیا دی کښېني، یعنې آخري رکعت خالي تش کېږي، 2 اول رکعتونه ډک کېږي، دغه چې د څخه پاته سوي دي. دغه یې حکم دی. زموږ د مذهب معتمده کتاب کبیري صفحه 441 هغه کې دا مکمل تفصیل ورکړی دی. ادرک رکعة من الرباعیة فعليه أن أقضي ركعة أي يقضي ركعة ويقرأ فيها الفاتحة والسورة ويقعد، لأنه يقضي آخر صلاته في حق القعدة فهي ثانية، ويقضي ركعة ويقرأ فيها كذلك ولا يقعد، وفي ثالثة يتخير والقراءة أفضل. دغه عبارت کې مکمل تفصیل ورکړی. نو اوله سر چې بس امام سلام وګرځوي، دی به ولاړ شي، یو رکعت به ډک وکړي، اتحیات به ووایي، بیا به ولاړ شي، دویم رکعت به هم ډک پسې وکړي، آخري درېیمه رکعت به بیا تش وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.